دوستانو زیاتره کسانو په خپل موبایل کې فیسبوک آی ډي خلاصه کړې وي خو بیا هم دې ته د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ نه وي معلوم. نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته طریقه درښیم تاسو څنګه کولای شئ چې د خلاص فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړئ یا پاسورډ ور بدل کړئ. نو دا به موږ څنګه کوو دوستانو؟ نو راسي په ویډیو کې طریقه در وښیم. نو دوستانو دې لپاره سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ په دا کونج کې درې لاین آپشن ده، په دغه درې لاین آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا تاسو په سټینګز اینڈ پریویسی آپشن باندې کلیک وکړئ. بیا سمپل تاسو په سټینګز آپشن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز آپشن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته د سی مور ان اکاونټ سنټر په نامه آپشن درکوي. په دغه سی مور ان اکاونټ سنټر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سی مور ان اکاونټ سنټر آپشن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا تاسو ته د پاسورډ اینډ سکیورټي په نامه آپشن درکوي. په دغه پاسورډ اینډ سکیورټي آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې اول آپشن د چینج پاسورډ، په دغه چینج پاسورډ آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په چینج پاسورډ آپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته اکاونټ راوړوي، خپل اکاونټ به سلیکټ کړئ. کله تاسو خپل اکاونټ سلیکټ کړئ دلته ګورئ تاسو چې زوړ پاسورډ غواړئ. اوس تاسو ته زوړ پاسورډ نه د معلوم، تاسو نوې پاسورډ ورکوي. لاندې ګورئ بیا تاسو ته د فارګاټن یور پاسورډ په نامه آپشن درکوي. په دغه فارګاټن یور پاسورډ آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو که چیرې دوستانو تاسو خپل فیسبوک آی ډي په موبایل نمبر جوړه کړې وي هغه موبایل نمبر به تاسو ته راوړوي، یا که چیرې تاسو په ایمیل ایډرس جوړه کړې وي تاسو ته به ایمیل ایډرس راوړوي. سمپل په هغه باندې ټیک مارک ولګوئ، په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. که تاسو موبایل نمبر ورکړی وي یا ایمیل ایډرس ورکړی وي نو هغه ته ویریفیکیشن کوډ ځي، شپږ عدده کوډ ځي دوستانو، هغه کوډ به تاسو ورکړئ نو تاسو به د نوي پاسورډ آپشن راوړوي. تاسو نوی پاسورډ خپل فیسبوک آی ډي ته ورکړئ نو تاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ به بدل شي. او دوستانو که چیرې تاسو خپل فیسبوک آی ډي په داسې موبایل نمبر یا په داسې ایمیل ایډرس جوړه کړې وي چې اوس له تاسو سره نه هغه موبایل نمبر شته نه هغه ایمیل ایډرس در سره شته، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ بیا به دوستانو تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې داسې موبایل نمبر اډ کوئ چې په هغه موبایل نمبر باندې تر دا اوسه فیسبوک آی ډي نه وي جوړه شوې. نو هغه به تاسو څنګه اډ کوئ دوستانو؟ هغه به سمپل تاسو سټینګ ته ولاړ شئ. په سی مور ان اکاونټ سنټر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته د پرسنل ډیټیلز په نامه آپشن درکوي. په پرسنل ډیټیلز آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې کنټیکټ انفو آپشن درکوي. په کنټیکټ انفو آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته د اډ نیو کنټیکټ په نامه آپشن درکوي. په اډ نیو کنټیکټ آپشن به کلیک وکړئ. په اډ موبایل نمبر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل خپل موبایل نمبر ورکړئ. نو دغه موبایل نمبر به ستاسو په فیسبوک آی ډي کې اډ شي. له هغه بعد بیا دوستانو هغه اوله طریقه چې ما تاسو ته دروښوله د هغې طریقې په ذریعه سره خپل فیسبوک آی ډي سیده پاسورډ یې ریسیټ کړئ. نو دغه رقم بیا د هغې طریقې په ذریعه سره نوی پاسورډ خپل فیسبوک آی ډي ته ور ولګوئ. نو دا دوستانو چې موږ څنګه کولی شو چې د خلاص فیسبوک آی ډي پاسورډ ور بدل کړو. کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو لا یو په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای پامان.